زما په خبرو باندې خفه کېږي دا د دیوبند او بریل مینس کې برزخ دیوبندی وی چې دا دیوبندی دی بریلې وی دا بریلې دی زه یوم نه زه حنفی ما الحمدلله او دواړه چې په دې تل برابرې رونه ګړم او چې نه دیوبندی پروادار هم نه د بریلی ځکه دا مذهبونه خو نه ومنه مسلکونه مدرسونو مونږ خلکو ته دین جوړ کړ په دې مخه فکیږي زبردست مذهب دا کوشش کوم چې بریلیانو دیوبندیانو مې کې نزاکت مکم چې الکه څه حنفی دیوبندیان یا بریلیانو کافر او تموي دسي بریلیان شته چې دیوبند چرګانو تم کافر وای خاصه کې او دسي دیوبندیان شته چې په بریل کې اډو مسلمان نه غني د شیر احمد صاحب دیوبند کې لوی سړی تیر شوی کنه ها او هغه په خپل کتاب کې فتاوا رشیدیه کې لیکلي بریلوی کا معنا بادب مشرک مده تعصب کړي کنه بریلوی کا معنا بادب مشرک د بریلی معنا و اداره و عبادت مشرک او وهابی کا معنا و بیادب مسلمان وهابی کا معنا بیادب مسلمان نو د پنځ باندې بریله د وهابی نم غټ گمراه شو لکه وهابیان خو خوارج دي بیرته دیوبند علما و دا فیصله کړي نحنو نفتی فی حقهم بما افتا به شامی او شامی ورته خوارج ویل دي بهرحال مخ کې نزو خو لکه زبرزخم دي دوه مینز کې کنه نه به دیوبندیان نه خفقېږي نه بریلین او زه کوشش کوم چې دا تعصب ختم شي طالبانو د علماو من او یو د پیرانو د مولانو منځ کې برزخ یم زم پیرانو سره تعلق لرم هم مولیانو سره نو هغه مولیان چې پیرانو مخالف دي موږ تعصب مکوې دام د دین کار کې لګیا دي او پیران چې د مولیانو مخالف دي هغه بد کوي نو دې مین کې موږ رفتار کوو چې نام خلک د خپل شبکه کې کار کوي او علما خپل دین خدمت کوي کار کوي که علما نه شیخان ټول بددا به ختمي بیا ګوري ښا دا ذکرونه به نشي کولای او چې صوفیان نه ذاکرین نه یو دعاګانې دا غي نه ګوري او دا اولیاء نه ګوري اساس کې باران بم